د ټول قران کې دا نشته چې د سپي غوښه حرامه ده، نشته پکې. پیدا یې کړه، تا پیدا کړه چې څومره انعام زمانه غواړي زه تعالی درکوم، څومره انعام چې غواړي دا زه لګې مې ریکارډینګ کې څومره انعام چې اوس ورته سپي خوره کنه. په ټول قران کې دا نشته چې خر غوښه حرامه ده. دا به ته به سکه څه چل وکړي. د ډېر سيزونه دا مې صرف یو دوه مثال درکړم. زما په امت کې به داسې کسان را پیدا شي په پالنګ او په سوفا سیټ په ډډه والی او موړ سړی به کنه موړ حدیث کوي دا موړ وانته یا موړ خېټه دې خبرې کوي او دې بس کوي دې وای حسبنا کتاب الله، بس صرف قران کافی دی. ان نبی علیہ السلام به ډیلیټ کوي نعوذ بالله. پیغمبر او دغه حدیث ته وای نعوذ بالله. دا د کفر عقیده په دې کې راځي. دا د الله نبی مخکې نه پیشنګوئی کړو، حدیث کې موجود. دې به خلکو ته وای واوري سچ قران وای چې حلال دا به حلال او سچ قران وای حرام دا حرام دینه خو نور سم نشته. د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا فتنه به زما په امت کې راځي او واوري امت ته وای واوري په قران کې چې کوم حلال حرام دي هغه حلال او حرام دي، خو چې ماته الله د قران نه غیر کوم وحی کړی چې هغه ته وحی خفي وای د حدیث په شکل کې، نو پاغه کې ما بیان کړی دی چې دا سیس حلال او دا بل حرام. لکه ته منکر حدیث ته وای کنه ټیک ته چې د قران حلال حلال او حرام حرام دی. ټول قران کې دا نشته چې د سپي غوښه حرامه ده، نشته پکې. پیدا یې کړه، تا پیدا کړه چې څومره انعام زمانه غواړي زه تعالی درکوم، څومره انعام چې غواړي دا زه لګې مې ریکارډینګ کې څومره انعام چې اوس ورته سپي خوره کنه. په ټول قران کې دا نشته چې خر غوښه حرامه ده. دا به ته به سکه څه چل وکړي. د ډېر سيزونه دا مې صرف یو دوه مثال درکړم. دا به حدیث د نبی علیہ السلام لزی دا به ته نبی وجه ګور سپیم نجس دی مردار دی وخه مردار ده چې ته صرف قران دی او حدیث باندې عمل نه به سپی خور کړه. یو ته د پر سپیم جایز ځکه چې ته خو صرف قران دی ته حدیث نه مانی. دا ډېری خبرې دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ملګری نه کېد د قران سره زما محترم ورونو په دې عمل نشي کېدل. د الله نبی صلی الله علیه وسلم هم دې د پاره راغلو چې مونږ ته په قران باندې پریکټیکلی ژوندۍ خو دا پریکټیکلی احکام راته واضح کړه، بیانات وکړه او دا ذمہواری ورل الله په قران کې لګولې و لتبین للناس ما نزل الیهم. ای زما خوږه نبی تاسو به وضاحت او تشریح د قران کوي چې کوم قران دی خلکو ته نازل شوی دی او غو تشریح د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح احادیث کې موجود ده.